قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دا آل انډیا رادیو دلی دا او تاسو زموږ غږ د بهرنیو خپرونو پښتو څانګې څخه اورئ. زه اسما کاکړ یم او تاسو ته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کوم. پاملرنه وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د نړۍ تر ټولو لوی کورونا واکسین جوړېدل په چټکۍ سره روان دي. درویش هندي ملاحان به نن له چین څخه هند ته راستانه شي. هندوستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو د دفترونو مشورو څلورم پړاو ترسره کوي. د هیواد کووید-19 د بیارغونې کچه 99.52 سلنې ته رسېدلې. د ایتوپیا په لویدیځ میډیکل زون کې په وروستي برید کې تر 80 ډېر ملکي وګړي وژل شوي. سریلانکا پخوانی وزیر د دې لپاره زنداني کړ چې ویلي وو قاضیان فاسد دي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د نړۍ تر ټولو لوی د کورونا واکسین کمپاین لپاره چمتووالی خورا پیاوړی شوی چې الوتکو د هیواد په هوایي ډګرونو کې واکسینونه لیږدولي. د بیلابیلو هوایي ډګرونو څخه واکسین کوچني ښارونو او ښارګوټو ته د واکسین کولو تمرین چمتو شوی ترڅو د شنبې په ورځ پیل شي. لاسام څخه ګوا او له جمو او کشمیر څخه کیرلا ته واکسینونه په دقت او چټکتیا سره د هیواد لرې پرتو سیمو ته لیږدول شوي دي. د سرچینو په وینا د حکومت لخوا اخیستل شوي کوویډ واکسین 1.1 میلیون ډوزونو 95 سلنه په تیرو 2 ورځو کې په هندوستان کې نږدې 80 سیمو ته رسېدلي او لیږدول شوي. د مرکز لخوا امر شوی د حیدرآباد میشته بیل بایوټیک د کورو واکسین 55 دوزونو څخه د 2.4 لکه دوزونو لومړۍ دوره 12 ریاستونو ته استول شوي. د روغتیا وزارت وویل واکسین د دوی روغتیايي کارمندانو ډیټابیس سره په تناسب ټولو ایالتونو ته ځانګړي شوي دي. د ملي لومړیتوب لیست سره سم واکسین به لومړی د روغتیا پاملرنې او لومړي کارمندانو ته ورکړل شي. د واکسیناسیون هره غونډه به په ورځ کې تر 100 زیات ګټه اخیستونکي پوره کړي. 22 هندي ملاحان چې په چین کې د پارول شوي کارګو کښتۍ کې پاتې شوي نن به بیرته خپل هیواد ته راستانه شي. دا د بندرونو بار وړلو او اوبو رسولو وزیر منسوخ مانډویه لخوا ویل شوي. هندي سمندریان د تیر کال د جون له 14مې راهیسې د بارونونکي ام وي جاګ آنن کې ودرول شول. د بارونونکي کښتۍ چې د هندي بحري جهازونو سره روانه وه د چینایانو اوبو کې لنګرې ته روانه وه ځکه چې دوی ته اجازه نه وه ورکړل شوې چې خپل بار یوسي. ښاغلي مندابیا د سمندري بندرونو په وړاندې د دې شرکت د بشردوستانه چلند ستاینه وکړه او په دې مهم وخت کې د دوی ترڅنګ ودرېده. هندوستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو دفترونو د مشورو څلورم پړاو ترسره کوي. د هند او ترکمنستان ترمنځ د بهرنیو چارو د دفترونو د څلورم پړاو مشورتي کنفرانس پرون د مجازي حالت له لارې ترسره شو. هندي اړخ د سکتور د ویکاسوارو او د ترکمنستان مشري د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزارت معین ویپا حاجیف په غاړه وه. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې دې مشورو دا فرصت برابر کړی چې د دوه اړخیزو اړیکو بیلابیلو اړخونو ته جامع بیاکتنه وکړي. د سیاسي، اقتصادي، سوداګریز، دفاعي، ساینسي، فرهنګي، تعلیم او قونسلګري همکاریو په شمول دواړو لوریو د سیمهیزو او بین المللي ګټو په هکله د سیمهیزو او بین المللي مسلو په اړه نظرونه تبادله کړل او موافقه یې وکړه چې په ملګرو ملتونو او څو اړخیزو برخو کې همکارۍ زیاتې کړي. هندوستان تر دې دمه د 1,440,000 مجموعي بیارغونې سره د کووید په وړاندې خپله مبارزه کې مخکښ دی. د دې سره د ملي بیارغونې کچه نوره هم وده کړې چې 99.52 سلنې ته رسیږي. د نوي ورځني امتحان کچه هم تر 100,000 پورې لا هم دوام لري. په 40 ساعتونو کې یوازې 14,946 قضیې راپور شوي. د هیواد په کچه په تیرو 40 ساعتونو کې د تلفاتو شمېر له 200 څخه ښکته شوی او له پرون راهیسې د 198 مړینو راپور ورکول کېږي. د جنوري په 19مه د بنګلادیش څخه د روهینګیا بیرته راستنېدو لپاره 3 اړخیزه ناسته به ترسره شي. د روهینګیا کډوالو د راستنېدو لپاره د بنګلادیش، میانمار او چین ترمنځ
درې اړخیزه غونډه به د جنوري په 19 په ډاکا کې جوړه شي. دا خبره پرون په ډاکا کې د بنگلادیش د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر اے کې عبدالمومن لخوا اعلان شوه. ډاکټر مومن وویل چې بنگلادیش د 8.4 میلیونه روهینګیا کډوال د بایومټریک معلومات سپارلي دي. ډاکټر مومن میانمار په دې تورن کړ چې خپل هیواد ته د روهینګیا مهاجرینو بیرته ستنېدو په مسله کې اخلاص او همکاري نه لري. بنگلادیش او میانمار د 2019 کال په نومبر کې د بیرته ستنېدو تړون لاسلیک کړ چې ورپسې د جنوري په میاشت کې د فزیکي موافقې له مخې د راخین ولایت د روهینګیا راستنېدنه اسانه کړه. دا مهال د میلیونونو څخه ډېر روهینګیا کډوال د 2019 کال په اګوست کې د میانمار په راخین ولایت کې د نظامی عملیاتو له وتلو وروسته په بنگلادیش کې د کډوالو په کمپونو کې ژوند کوي. اسرائیلو د راپورونو له مخې په سوریه کې د ایران په ملاتړ ملیشو پر پوستو د شپې هوایي بریدونه کړي چې دا په 2 اونیو کې 4م برید دی. د سوریې دولتي خبري اژانس سانا ویلي چې اسرائیلي الوتکو د ختیځ دیر الزور او البو کمال په سیمو برید کړی. په انګلستان کې میشته د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې وویل چې په دې برید کې 14 سوریایي عسکر او ملګري ملیشه وژل شوي دي. اسرائیل تبصره نه ده کړې مګر دا اکثرا په سوریه کې د ایران سره تړلي اهداف برید کوي. اسرائیل په سوریه کې د خپل ځواک په جوړولو او د لبنان حزب الله غورځنګ ته د پرمختللو وسلو قاچاق کولو لپاره د دغه هیواد په کارولو تورن کړی دی. باور کیږي چې ایران په سوریه کې سلګونه سرتیري ځای په ځای کړي او په لبنان، عراق، افغانستان او یمن کې په زرګونو شیعه مسلمان ملیشې وسلوال روزلي او تمویل کړي دي ترڅو د ولسمشر بشار الاسد د پلوي ځواکونو ملاتړ وکړي. ایتوپیا په لویدیځ میډیکل زون کې په وروستي برید کې تر 80 ډیر ملکي وګړي وژل شوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پرون وویل د لویدیځ ایتوپیا په وروستي برید کې د ماشومانو په ګډون تر 80 ډیر ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه برید د بیشنګومز د میډیکل کې د الټي په نوم سیمه کې شوی. دا سیمه په دې وروستیو میاشتو کې د تکراري تاوتریخوالي سره مخ شوې چې په سلګونو خلک یې وژلي دي. د ایتوپیا د بشري حقوقو کمیسیون بیان او مشاور اورونماشو خبري چینلونو ته وویل دغه ډلهییزه وژنه د سې شنبې په ورځ د سویلي سودان او سودان سره په پوله د بینشانګومز په سیمه کې وشوه. تر دې دمه د برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم د بریدګرو د هویت په اړه سمدستي معلومات شته دي. ماشو وویل په میډیکل کې د دوامداره تاوتریخوالي له امله په زرګونو خلک بېکوره شوي دي. د سریلانکا د اپوزیسیون یو سیاستوال د هغه د څرګندونو له امله چې د سویلي آسیا په ټاپو وزمه کې اکثریت قاضیان په فساد ککړ دي د 4 کلونو لپاره په بند محکوم شوی دی. رنجن رامانایک مخکې له دې چې په 2019 کال کې د رایې له ورکولو څخه د مخه د متحده ملي ګوند د وزیر معاونو ادعا وکړه چې هغه په نښه شوی و چې د هغې په وړاندې وینا کوي. دغه 50 کلن کس د سې شنبې په ورځ په کولمبو کې د لومړي وزیر رسمي استوګنې بهر خبریالانو ته د سترې محکمې لخوا د څرګندونو په خاطر په حبس محکوم شو. یوګانډا خلک نن د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایې ورکوي. د رایو شمیرنه به هغه وخت پیل شي کله چې رایه اچونه د ماسپښین 4 بجې سره نږدې ختمه شي او پایلې به یې په 48 ساعتونو کې تمه شي. د ختیځ افریقا په دغه هیواد کې د 45 میلیونه نفوس څخه تر 18 میلیونه ډیر خلک راجستر دي. یو کاندید باید د دوهم پړاو ټاکنو څخه د مخنیوي لپاره تر 50 سلنو څخه ډیرې رایې وګټي. د نړیوال روغتیايي سازمان ټیم په پراخه کچه د سرچینو لټون لپاره ووهان ته رسېدلی. د نړۍ د څېړونکو نړیواله ډله نن چین ته ورسېده ترڅو د کورونا پاندیمیک سرچینه وپلټي. ټیم به له ووهان څخه لیدنه وکړي چیرې چې د لومړي ځل لپاره کورونا وایروس وپېژندل شو. د نړیوال روغتیا سازمان لخوا ووهان ته لیږل شوی 10 کسیزه ټیم د میاشتو ډیپلوماتیکو خنډونو وروسته د ولسمشر شي جین پینګ حکومت لخوا تصویب شو.
ساينسپوهان په ویروس شک لري چې د 2019 کال را په دې خوا یې 9.9 میلیونه انسانان وژلي دي. له انسانانو څخه په بوټو او څارویو اچول شوي ډیری احتمال یې د چین سویل لویدیځ کې دی. په غړو کې د متحده ایالاتو، استرالیا، جرمني، جاپان، بریتانیا، روسیې، هالند، قطر او ویتنام څخه ویروس پیژندونکي او نور کارپوهان شامل دي. د چین د حکومت یو بیان مخکې ویلي وو چې د روغتیا نړیوال ګروپ به له چینایي ساینسپوهانو سره نظریات تبادله کړي، خو دا یې نه دي ویلي چې دوی ته به اجازه ورکړل شي چې شواهد راټول کړي. دا و د دې مهال خبرونه. ایزانو سواوره پروانو حالاتو یو تبصره. د تبصرې عنوان د هند کووډ 19 ناروغي پر ضد د نړۍ تر ټولو لویه د واکسیناسیون مبارزه پیل کړي. لیکنه د KV وینکټا سبرامنیم، جباړه او وینا د هریندر کمار سواتی. هندوستان به د جنوري په 14مه د کورونا وایرس پر وړاندې خپل 1.3 میلیارډ نفوسو ته د واکسین ستنې په وهلو پیل وکړي. دا د نړۍ په کچه یو له لویو مبارزو څخه یو ده. د دې پیچلي کار په لومړي مرحله کې به 3 میلیونه مخکینی کارونو او روغتيایي خدماتو کې بوخ کارګران غوړه کړی شي چې ستنې ورته وهلې شي. د دې څخه پس به 50 کالو څخه پورته 220 میلیونه خلک او د 50 کالو څخه کم عمر لرونکي هغه ډلو ته واکسین ورکړي شي چې زیات خطرناکې ناروغي لري. هدف دا ټاکل شوی دی چې د جولای میاشت پورې 300 میلیونه وګړو ته واکسین ورکړي شي او دا شمیر د متحده ایالاتو ټولو نفوس برابر دی. دا به د واکسیناسیون غیر معمولی کچوي. ودا ورکونکي، تولیدونکي او کلدي ارزه کوونکي جوړېدو سره هندوستان به د واکسیناسیون نړیوال پروګرام کې مهم رول ولوبوي چې په هندوستان کې جوړ شوي 2 واکسینونه کو واکسینا او کوویشیلډ سره مخې ته راغلي. کو واکسینا د کووډ 19 پر وړاندې د هند لومړی داخلي واکسین دی چې د حیدرآباد مشتا درملتون شرکت بھارت بایوټیک لخوا رامنځته شوی. دوهم کوویشیلډ د آکسفورډ پوهنتون او اسټرازینیکا لخوا په ګډه جوړ شوی او په پونا کې د هند سیرم انسټیټیوټ لخوا تولید کړی شوی. د واکسینونو په اړه وینا کې لومړي وزیر نریندر مودي وویل چې هندوستان چمتو دی چې د 2 کورنۍ واکسینونو سره انسانیت وژغوري. دا 2 واکسینونه په دې ورستیو کې د هندوستان د درملو کنټرول کوونکي عمومي سازمان لخوا په اضطراري ډول تصویب کړی شوی. دا منظور شوی واکسینونه د نړۍ له نورو واکسینونو په پرتله خورا ارزانه دي. د هیواد د دغه غټي مبارزې لپاره له 200 ولسوالیو څخه شاوخوا 1,50,000 چارواکو ته روزنه او تربیه ورکړې شوې. مرکزی حکومت د ایالتونو مرکز لاندې سیمو او نورو داویدارو سره په مرسته دا عملیات ترسره کوي. د هیواد د تیارسۍ ازمایښت کولو لپاره ګڼ ملي تمرینونه پیل کړی شوي او واکسینونه ټولو ځایونو ته رسول کیږي. 3 ایالتونه او مرکز لاندې سیمو کې 213 ولسوالیو ته دا واکسین او ستنې رسول کیږي. د روانو تمرینونو څخه هدف دا دی چې د کووډ 19 واکسیناسیون لپاره میکانیزم ازمایښت کړی شي. مشق دا هم روان دی چې په دې ساحه کې د کووین وین سافټویر اپلیکیشن د کارولو عملیاتي امکانات وارزوي چې د بلاک او ایالت په کچه پلان جوړولو، عملي کولو او راپور ورکولو په لار ټول کارونه ترسره کړی شي. د کووین اپ قوي او د اعتماد ور ټکنالوژي به د هیواد په کچه د واکسیناسیون تمرین لپاره دواړه بنسټ او بیک اپ رامنځته کړي. دا به د واکسین ورکولو تمرین لپاره د ملا تیر وي. حکومت 29,000 یخچالونه، 40 خوځیدونکي متحرک یخچالونه، 80 دننه راتلونکي یخچالونه، 45,000 نور ډوله یخچالونه، 1,000 جوور فریزرونه او 300 لمر په واسطه چالانېدونکي سولر یخچالونه چمتو کړي. د سلور غټې اډې هم رامنځته کړي ترڅو واکسینونه ترلاسه کړي او د تودوخې کنټرول کوونکي واګنونو کې د ریاست توزیع مرکزونو ته ولیږدوي. هند د کورونا وایرس واکسینونو په ترڅ کې لاسبری ترلاسه کړی کله چې تیر کال یې د دې ناروغۍ درملنې لپاره هایدروکسی کلوروکوین د ورکولو اقدام کړی و. هندوستان د لوی کچې د واکسین کمپاینونو څخه سنا آشنا نه دی. دا به په ټول هیواد کې د ټاکنو ترسره کولو او د ګوزن او د نری رنز لپاره د ماشومانو د واکسیناسیون پروګرامونو څخه خپل تجربه وکاروي. هندوستان له بهر څخه د شخصي محافظت تجهیزات یا PPE کټونه،
ماسکونه، وینټیلیټرونه او د کووډ 19 د ازمایښتي کټونه واردول. نن هندستان د نړۍ د کورونا وایرس پر وړاندې هندي واکسینونو ته انتظار باسي. هندستان به ممکن د کووډ واکسین مرکز جوړ شي ځکه چې ډېر هیوادونه د هندستان جوړ شوي واکسین په میلیونونو شمېر کې غواړي. ګڼو هیوادونو هندستان څخه له حکومت په کچه غوښتنه کړې ده او ځینو په مستقیم ډول د واکسین له جوړولو سره چې د درملو تولیدات کوي خپل غوښتنلیکونه سپارلي. هندستان به نیپال، بنگلادیش، بوټان، سریلانکا او میانمار ته محدوده سپلای ولېږي. سربیره پر دې ګاونډیو هیوادونو برازیل، مراکش، سعودي عربستان او سویلي افریقا له هندستان څخه د واکسینونو په لټه کې رسمي اعلانونه کړي دي. له پیل راهیسې نوې ډیلۍ د کورونا وایرس ناروغي پر وړاندې په ګډه مبارزه کې د نړیوال غبرګون په لومړي برخه کې دی. دا په دې برخه کې مرسته او د ګاونډیو هیوادونو سره نړیواله همکاري په ځانګړي توګه د خپل مسؤلیت په توګه ګوري. په نړیواله کچه هند د بل هر هیواد په پرتله د حجم له مخې ډیر واکسینونه رسوي. دا به په نورو یو نوي هیوادونو کې د خلکو په ساتنه کې هم مرسته وکړي چې لګوي کوویکس اډوانس مارکیټ ژمنې ته له 1 میلیارډ څخه زیات خوراکونه چمتو کړي. د نړۍ په کچه د کووډ واکسینونو تولید او په مساوي ډول دا پر رسولو کې مهم رول لوبولو سره هند په پام کې لري تر څو د کورونا بحران پای ته ورسوي.